د سرانانو په بنډغالي کې د 2012 څخه موږ دا تعلیمي کمپاین چلوو چې هر کال د فبروري پر 15 نیټه باندې د مارچ تر 15 نیټې پورې دا کمپاین چلوو، کور پر کور، کوڅه پر کوڅه باندې چې د ښوونځیو ښوونکي، سرښوونکي او د کمیونټي چې ده د هغې په تعاون سره پوه شولې کور په کور دا کمپاین چلوو چې زموږ د دغه کمپاین څخه ځینو انجوګانو هم دا اعلان واخیستی چې هغه اوس دغه پروګرام دوی هم خپل د ادارو د خوا څخه هم چلوي. نو زموږ د دغه سرانانو کې زموږ د کمپاینو د برکته دا وخت 2000 زده کوونکي دي چې په دې کې 4000 هلکان دي او 3000 نجونې دي، 6 ښوونځي دي چې ټول تر 12 ټولګۍ پورې دي. نو دا د دغه کمپاینو د کمیونټي او د ښوونکو په مدد باندې تر دا ځایه را رسېدلي. نو بیا زه هم په ایچ د یو افغان کډوال د یونیچار حکومت پاکستان سوسایټي او ټولو خیریه ادارو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او مرسته راسره کوي. مننه. دلته هر بچه بچه امن او سکون غواړي، لاسو کې کتاب قلم پوهه او بدلون غواړي. دلته هر بچه بچه امن او سکون غواړي، لاسو کې کتاب قلم پوهه او بدلون غواړي. دا د خپلواکۍ د ترانو د نغمو وطن، دا د خپلواکۍ د ترانو د نغمو وطن، دا وطن دا وطن دا د شملو وطن، دا وطن دا وطن دا د شملو وطن، دا د شملو